لږ ذکر وکړه خو د سنت مطابق وکړه ته ډېر ذکر والاو کې داخل شو او چې ډېر ذکر دی وکړه خو د حدیثو خلاف دی دا ته ذکر والا نه وي لکه بعضې خلک تاسو کوي ذکر حلقې ورګ الله هو هو الله معلومه شوه دا ذکر نه څه بل څه لوبې کې لګیا دا گمراهی ده او خوره ده او خلک دې ته دین گستاخ نبی پہ لعنت ہو بے قرآن عظیم الشان کے خطاب ہے رب کریم فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے د ایمان والو تاسو رب کریم ذکر کوئ اللہ تعالی یادوئ ډیر ډیر یادوئ قرآن عظیم الشان کې الله تعالی مؤمنانو ته دا خطاب کړی اما دوابي د خولې نه به تدا آیت وانوري چې رب کریم ویلي دي چې یا ایھا الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ولی وابي د ذکر خلاف دی دا خو اسبانی دي دا ما ته وای په زور مکه او پورو یې کوا تاسو رښتیا وای چیرته وابي لیدلې دي چې ناس ته تسبیح پلاس کې او پورو لګي د رب کریم ذکر کوي هغه تسبیح تم شرک وای که تسبیح در تلاس کې ولیدلې چې لګي د الله تعالی ذکر کوي نو دا د بدعت کړي چې تسبیح د پلاس کې نیولې دي نو کما د پزور ذکر نه منع کوي نو وابي اس کلم چانه دی لیدل چې ځان ته پټ ناس ته رب کریم یادای نه رب کریم پټ یادای او نه ښکارا یادای زکه موتا ته پخلی باندې موتا ته پخلی دا آیت ناراضي چې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا من وایو زمون رب دی کڅو کې پورو یادای هم د قوي ایمان خاوند دی کڅو کې پزور یادای هم د قوي ایمان خاوند دی کڅو کې پورو یادای هم رب کریم اجر ورکي او کڅو کې پتیز یادای هم د رب کریم ورته اجر ورکي په پاکستان کې مناسب تر شوی الله دې ورته درجات بلند کو وفات ده ډیر حاضر جواب انسانو وای تقریر مې کو تقریر کې او چاره تچټرا ولېګا راته ویل چې مناسب تاسو کله نا کله را غونډېږئ د رب کریم ذکر کوي په زوره باندې او الله تعالی یادوي وای چې کې راته لیکلي چې ولی الله تعالی خو سکون نه دی کنه ورورو ولی نه وای ورورو ذکر کوي الله تعالی خو ورو आवाज موري دا په زوره ولی لګیا یاستئ چې ولی وای نو د ډیر حاضر جواب یو چې ټولاته جواب کې وای مناسب خبره دي ټیک ده رب کریم کون نه دی زمونږ ورو आवाज هم اوري او رب کریم تا غوندې بیمار هم نه دی چې زمونږ आवाज په بدلېږي زویم پتا چې دا پزور ذکر د رب کریم بد لګيږي زړه کې د مرض پروت دی که مرض د زړه کې نه وي پروت چا چې خپل رب په خپلو شونډو یادو دغه شونډې به د خپل کړې وي د هغه لاسونه به د خپل کړي وي چې دا وګوره لګیا دی زما د خالق نوم یادوي زما د مالک نوم یادوي زما د رب نوم یادوي خو د وابي د خولې نه به د یا ایها الذین آمنو خطاب وانوري ولې رب کریم ذکر په بد لګيږي او داسې مې هم د بدبختانو نه اورېدلي د الله په ذات یقین وکړي چې کم خلک په زوره د رب کریم ذکر کوي د سپو نسبتونه ورته کوي هغه د سپي راغونډ شوي دي او غاب دا ماته په خپل الله الله ذکر پزړ لګي مرهم والله الله الله ذکر پزړ لګي مرهم والله لری شي پدې سره د خوګ زړګي ناغم والله الله الله ذکر پزړ لګي مرهم